دا اوس کاروبار شو آنلاین صرافي بند شول څلور پنځه ورځې کېږي چې بند د په اربو ډالر د مسلمانانو څه ویل په اربو ډالر هره ورځ ما پر دې بیان ته کوي ما د الله په خاطر دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ په حدیث شریف کې راځي لا ضرر ولا ضرار مؤمن به نه په خپله تاوان وړي نه به بل ته تاوان رسي دا تا ته تاوان رسي ګورې یو مولوي صاحب ورته فتوا ورکړې دا جایز دي مزاربت بل مالې مولایانو صاحبانو والله که به پوهېږي نه یې په خبر په دا کاروبار دا د دنیا دا غټ کڼ کفانې کوي یو واري جاوا یې په بند سو یو واري بله یې په بند سو یو واري بله یې په بند داسې وایي مولوي صاحب زموږ د روزګار دشمن په اربو ډالر یې د مسلمانانو څه ویوله د افغانستان یې ټول متاثر دی یا دغې غربت مسکینه ده دغه مولایانو چې دا فتوا یې ورکړې وې چې دا آنلاین صرافي جایز ده دا ټوله د دغه تاوان ذمهوار دا ضرر چې دی دا مسلمانانو ته ورساوئ دا چې پر دې د الله څخه توبه وکړي دا چې پر دې معافي وغواړي د خلکو سره دې هم برای راست معافي وغواړي چې ته ولې دا خلک په دا شي کې واچوه یو شی ستا په لاس کې نشته په یوه بټن یې خلاصېدل دي په یوه بټن یې بندېدل دي نه جنجال ورسره کوئ چې نه دعوا ورسره کولی شي نه سر معلومه ونیسئ چې دا اوس په کوم ځای کې و د چا و دا رقم کاروبار شریعت تا ته اجازه ده د دا رقم مضاربت اجازه درکړي د دا رقم امني اجازه درکړي چې یوه بټن باندې ګله ختمي کافران ساتونکي خیر خواهي بس پر سکرین باندې یو شی ورمعلوم دغه دې دا شی خرڅ وګټی وکړه دا شی خرڅ تاوان وکړي دا خو د هغو په لاس کې ده یو شی درته رامخته کړي بل شی درته شا کړي نو اوس د بند سوله په اربو ډالر د مسلمانانو سره په کار دا ده اوس دا د بند سوله یو کال بعد به بیا یو ایپ راوځي بیا ګرده فتوا یو ملک وایي جایز دا جاوا ایپ راوتلی په دا کوچلاو په دې ځایو کې دفترونه خلاصوي ما پر دې په مسله بیان کړه چې دا نه دی جایز یو مولوي زما خلاف تقریر کړ دا وایي د جدید حالاتو سره واقع په دې مثلا د خلکو روزګار خراب ما لا غوره واسو د دې جواب ما لږ صبر وکړ جواب خو ما کړی وخت به د جواب په خپله و والله که یوه میاشت تېره سوې هغه بند په عربو ورپوهېوې د موټرسایکلانو سکیم راوتلی په دا کوټو په دا ځای کې ما ټول موږ د ګردې دنیا په حالاتو خبر د 2015 زه په دا واټساپ مسایل بیانوم د ګردې دنیا ملکونه هغه خلک زما سره په رابطه کې دي او موږ دوی سره خبر دا جدید حالات چې کوم د ډیجیټل کرنسي کاروبارونه دي په دې ټول خبر په عربو ورپوهېده د خلکو سوي دا خلک دی لالچانې چې اوس یا د کراچي شفیق نو د مفتیانو سکندل چې اوس راوځي بیا خلک وکړي یاره دوی ساده ګل خو نوم سره نه جوړېږي مؤمن باید د یو سوري سه 2 واره نه وخوړل نو په کار دا ده چې مولایان بیا دوباره په فتوا کې احتیاط وکړي د دا رقم نه معلوم شي په باره کې او دغسې د عامو خلکو ته اجازې نه